یو صحابي دی مثال در کوم چې پوه شي واقعه ته وایم چې ته به عمل کې د هغې نه وروستو به د الله مدد راځي. غزوه احزاب د نبی علیه السلام په غزواتو کې یو جهاد دی غزوه احزاب ورته وایي 27 غزوات هغه داسې دي ویش جهادونه چې هغې کې پیغمبر علیه السلام به نفس نفیس په خپله شرکت کړی دی. نو غزوه احزاب کې کافرانو سره مقابله وه. یو صحابي دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ هغه وی حضور پاک صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته مې چې وکتل نو د نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې د اولګي اثرات محسوسېده چې نبی علیه السلام اوږې دي. سړی چې کله اوږېږي نه اوږې نو د هغه په مخ باندې د هغه اولګي اثرات ښکاري. نو د نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې د صحابي د اولګي اثرات وکتو. نو صحابه خو عاشقانو خو رښتینې عاشقانو زمونږ غوندې تیار خواره نه وو. هغې کور ته راغی د نبي علیه السلام دا تکلیف او دا اولګه دا ته برداشت کول ګران شو. کور ته راغی بیبي ته وایي کور کې څه شته کور کې څه شته دی. هغې ورته وایي چې داسې لږ شان اوړه پراته دي یو څو درې څلورو کسانو روټۍ ته پخېږي او دا کور کې دا روټېشن سخې دی دغه کور کې د ترکارۍ دپاره شته نور خو د ترکارۍ څه نشته. وی ښځه ته شابه اوړه واغږه روټۍ پخه کا. او تاسو ته ما مخکې ویلي چې عرب په الاله کې په ذبحه کې مونږ چې اختر په ورځ باندې 5-6 کسان یو چاته میخ او غوا الاله کې که نه نو لګیا وي غرمې 11 بجې شي او چې کوم دی هغې له تقسیم کړي ني. کتابونه لیکي عرب په ذبحه کې په کټکول کې دومره تکړه چې مازدیګر مونږ بیا وکړه اوښ به راوني ولال بیا که د ماښام روټۍ به د اوښ د غوښې سره خوړه. ذبحه کې عرب ډېر زیات تکړه وو. بس ښې زر زر چې کوم دی حلال کو د هغې نه سر مې ویسته و پیسونه یې کړه وې دې نه ترکاري پخه کا. او ما د نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې د اولګې اثرات کتلي دي. زه نبی علیه السلام ته ویم بیبي ورته وایي داسې کار وکړه چې روټۍ هم لګه ده او ترکاري هم دې سخي ده به څه ترکاري پخه شي یو 3-4 کسان چې کم دی هغې پټ لاړ شه نبي علیه السلام ته غوږ کې ووایه یا د الله پیغمبره لږه شان د یو 3-4 کسانو ترکاري ده تاسو راشئ او یو کس دوه چې ډېر زیات اوږې وي او ډېر زیات تکلیف وي نو ځان سره راولي. حضرت جابر هو د کور والو خبره ومنله راغی نبي علیه السلام یو ځای کې تشریف فرماو غوږ کې ورته وایي د الله پیغمبره ستاسو لږه او ستاسو تکلیف مې وکته نو برداشت نه شو کور کې مې لږه شان ترکاري ده او لږه شان روټۍ ده تاسو راشئ او یو کس 2-3 ځان سره راولئ. نبي علیه السلام چې واورېده نبي علیه السلام لښکر کې اعلان وکړ وی اے جہاد مجاہدینو اے کسانو اے صحابو دا حضرت جابر کور ته روان شي. حضرت جابر دعوت کړی دی حضرت جابر دعوت کړی دی. نبی علیہ السلام صحابو ته اعلان وکړ او صحابه چې کوم دی نبی علیہ السلام مخکې شو صحابه چې څومره مجاهدین ټول ورپسې شو ټول لاړه. زنانه کور والی چې حضرت جابر صاحب مخکې کور ته راغی چې زنانه دروازه کې وکته چوندې کې وکړه د دنیا د خدای صحابه دي او ټول مجاهدین دي او ټول اوږي دي. خاوند ته غوسه شوی د خدای بنده تا ته ما ویل چې 3-4 کسان راوله تا خو راپسې لوی لښکر راوست دا به څه کېږي. حضرت جابر صاحب ډېر هوښیار او ورته وایي بیبي تا ما ته ویلي چې نبي علیه السلام ته پټ ووایه ما نبي علیه السلام له پټ ویلي دي چې تاسو او یو 2-3 کسان ځان سره راولئ. وی تا دا خبره نبی علیه السلام له کړې ده وی او ما نبی علیه السلام ته ویلي دي خو نبی علیه السلام اعلان وکړه د بیبي ایمان ته ګوره او ورته وایي چې تا نبی علیه السلام ته ویلي دي. نبی علیه السلام پیشه او دې کسانو له روټۍ ورکولې پیش. حضور پاک صلی الله علیه وسلم کور ته لاړ کور ته دننه شو او وی کومه کټوۍ کې چې ترکاري ده هغه ماله راوړی او کومه شکور کې چې روټۍ ده سپوټې پې واچوئ ماله راوړی.
حضرت جابر سے فرمائی اللہ پر ذات میری قسمی دا پیغمبر علیہ السلام لاس مبارک آگا کٹوے سر لگی دلو او آگا شکور سر لگی دلو نبی علیہ السلام با پخپل لاس مبارک بانے وی صادری اگوڑاوے دستاخان اگوڑاوے روٹے بے راگشتا اچولے بے تلکاری بے کاسی راگشتے او کاسی بے ڈکولے حضرت جابر فرمائی دا اللہ پر ذات میری قسمی چې تمام صحابه چې څومره د غزوه احزاب څومره صحابو ټول په خېټه باندې مړه شو ټول په مړه خېټه روټه خوړه شکور او مکه سے ډک پروت دی او کټوي او مکه سے ډکه پرته ده دی توي زما عزت مندو حضرت جابر سے فرمائی هغه روټه هغه تلکاری د میاشتو پورې هغه روټه خوړه کېدا نه هغه روټه ختمه ده او نه زما دا تقریر عنوان سو عمل کے بعد مدد آئے گی پیغمبر علیہ السلام محنت صحابو چے کم دی روٹے راواغشتا تلکاری پخشوا روٹے پخشوا داغین درست چے کم دی معجزہ اللہ ظاہر اکڑا نو اللہ فرمائی من جا بالحسنہ فلہو عشر امثالہا یو نیکی دے اکڑا اللہ یو پا لسب بدل در کم خو نیکی باقی